أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المائده آیت نمبر 1. د اهل کتابو د یهودو غلط صفات عادات بیانېدل، مخکې د هغوی اهانت استهزاء په شعائرو د اسلام باندې دا ذکر شوی و. کله چې به مسلمانانو اذان کول، لمانځه ته به دعوت کول، په هغې باندې به دوی ملنډې پسخندې ټوقې کولې. نن الله تعالی د دوی ځینې نور غلط عقاید او غلط خبرې اقوال دا بیانوي. الله تعالی فرمایي وَإِذَا جَاءُوكُمْ، او کله چې دوی راشي تاسو ته، قالو دا یهودیان، کله چې دوی تاسو ته راشي ای مسلمانانو، قالو دوی وی آمنا، مگم ایمان راوڑی، مگم مومنان یو. اللہ تعالی فرمائی دا واو حالیه ده، په داسې حال کې قد دخلوا بالکفر، یقینا دی داخل سول، دی تاسو تراغلل بالکفر، متلبسین بالکفر، په داسې حال کې چې دی مشتمل ول په کفر باندې، وهم قد خرجوا به، او دی یقینا برته اوزی به لدی کفر سره. دی ستاسې تراسی ای مسلمانانو، دا یهود، دا منافقین، دی وای موږ ایمان راوړی، په خوله باندې د ایمان اظهار کوي، خو تاسو وای د دې په دې خبره دوکه کیږئ مه. دی چې دا تاسې ته راځیم له کفر سره راځي، چې بیرته له تاسې نه وځیم له کفر سره وځي، کفر ورسره وي. دا اسی د دې په خوله باندې یوه خبر ده چې موږ ایمان راوړی، دی ایمان نه ده راوړی. چې راځیم له کفر سره راځي، چې وځیم له کفر سره وځي. میگه یک منافقین و یهود که به حضور شما میاید، یا میگه ما ایمان آوردیم، خو شما به ایگتشان فریب نخورید، یا که میایم امرای کفر میاید، که از شما خارج میبراید امرای کفر میبراید. ځکه دی په زړه کې ایمان نه لري، دا خالی په خوله چغې وږي. ایمان خو د خولې خبرې نه دي، ایمان خو ما وقر فی القلب وصدقه العمل. ایمان دې ته وایي چې په زړه کې ثابت سي او په عمل کې ظاهر شي، دغه ایمان ده. په زړه کې باید موجود دی، دې په زړه کې ایمان نسته. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، او کله چې دوی راشي تاسو ته، قالو دوی وایي آمنا، موږ ایمان راوړی، او حال دا قد دخلوا، دوی دننه شول، دوی راغلل تاسو ته، بالکفر، متلبسین بالکفر. دا بالکفر جار و مجرور، دام حال ده لدخلونه په اعتبار د متعلق سره، چې هغه متلبسین ده. او دوی په داسې حال کې چې دوی داخل شول، دوی راغلل تاسو ته، مشتمل په کفر باندې، متلبس په کفر باندې، وهم قد خرجوا به، او یقینا قد دوی سری قد خرجوا، دوی بیرته اوتل تاسو نه، به مشتمل په کفر باندې، چې وځم دی له کفر سره وځي. والله اعلم بما كانوا يكتمون. تاسې نه به خپل زړه پټ کړي، د خپل زړه کفر و نفاق به له تاسې نه پټ کړي. الله د دې په دې پټو باندې هم علم لري، هغه چې دوی په زړه کې کوم کفر پټ کړی ده. والله اعلم، الله تعالی ډېر ښه علم لري، بما، په هغه څه باندې کانو چې دوی ول یکتمون، چې هغه به یې پټول. الله بسیار خوب علم داره با آن چیزی که واپت می کردن،
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا هر مسلمان ته خطاب کوي، وای تو به وینې دا یهود دا نصارا سدی به په ناروا کارونو کې ډېر کوشش کوي، د ګناه په کارونو کې، د ظلم او د تعدا په کارونو کې به ډېر کوشش کوي. وترى او تو به وینې تو می بینی کثیرا ډېر منهم د یهود نصاراو یسارعون دی به منډې را منډې کوي، دی به کوششونه کوي فی الاثم په ګناه کې، والعدوان په تجاوز کې. عدوان تجاوز ته وایي، تیری ته وایي. که چېرته د دوه خلکو قومونو لانجه یو ظالم بل مظلومي، دی به د ظالم شاته ولاړي. دا یهود نصارا دی په هر ځای کې د ظالم شاته ولاړي. دا موږ تاسې نږدې په افغانستان کې هغه لوی بدماشان چې وو هغه دوی وساتل، لکه دوستم، لکه مسعود، لکه فهیم، لکه دا نور بدماشان غله سارقین، دا ټول دوی تر لاس ونیولو، دا ټول دوی تقویه کړو. لوی غله لوی بدماشانو به دوی همیشه مدد کوي. او تو به وینې دوی او تو به وینې کثیران ډېر منهم د دوی نه یسارعون دی به سرعت کوي، تیزی منډه به کوي، کوششونه به کوي فی الاسم په ګناه کې، والعدوان په تجاوز کې، واکلهم او په خوړلو د دوی کې السحت ناروا. اکل خوراک ته وایي، سحت ناروا. په رشوت خوړلو کې به تو دوی وینې چې کوشش به کوي، په غدر کې، په خیانت کې، په دوکه، په چل، په فریب، په دې کې به دوی ډېر کوشش کوي. لبئس خامخا ډېر بد ده، ما به موصول سي په معنا د الذي، دا به فاعل د بئس سي، بئس فعل د ذم شو، لام به موطئ للقسم سي، قسم محذوف ده. والله په الله قسم لبئس ما كانوا يعملون، خامخا ډېر بد ده هغه څه چې دوی د هغې عمل کوي. به الله قسم بسیار بد است آن چیزی که و عمل او را میکنند. دا لام موطئ للقسم ده، داس چرته قسم محذوفی بیا داسې لام راسي په مبتدا کې. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. په یهودو کې علما شته ده، په نصاراو کې علما شته ده. ا د نصاراو علماو ته ربانیین وایي او د یهودو والته احبار وایي. ربانیین یا ربانیون دا جمع دی ربانیون ده. ربانیون صیغه دی نسبت ده، ربون ته صیغه دی نسبت جوړ سوي خو علی خلاف القیاس. اصلا دی نسبت صیغه خو داسې جوړیږي چې اسم را واخلې په آخر کې یا مشدده ورزیاده کې، لکه افغانیون، پاکستانیون، پاکستان ده په آخر کې بیا مشدده ورزیاته کړه. عربیون، عرب ده په آخر کې بیا مشدده ورزیاته کړه. افغان ده، افغانیون. دا اسم نسبت قیاسی شو، او خلاف القیاس دې ته وایي چې له یای مشدده نه غیر نور څیزونه هم پکې ورزیات دي، دې ته بیا نسبت غیر قیاسی وایي. نو دا ربانی دا منصوب ده رب ته، خو رب ته چې منصوب کې ربیون بسی، خو دلته الف هم پکې ورزیات کړی، ربا نون هم پکې ورزیات کړی، ربانی آیا مشدده خود دی نسبت ربانیون، الف نون دواړه پکې ورزیات کړی خلاف القیاس. نو بعضی وای دا نسبت ده ربون ته. ربانی چاته وای هغه کسان چې هغه الهی علمائی. ربانی منصوب ده رب ته، رب ده الله اسم ده، ربانی الهی الله والا علما، هغه صرف ده الله د رضا لپاره تعلیم و درس و تدریس کوي، هیڅ دنیایي لالچ پکې نه وي. داسې عالم ته ربانی وایي. دا یو. دویم تفسیر کړی، دا تفسیر بخاری کې نقل شوی ده. وای ربانی دا هغو چاته وایي من یربي الناس، څوک چې د خلکو تربیه کوي بصغار العلم قبل کباره، په وړو وړو علومو باندې مخکې له لویو لویو مسلو نه. یعنی خپل شاګرد کېنوي
هغو ته دا وړې وړې خبرې را شروع کړي، الف با تا سا الف زبر آ داسې له دې وړو وړو خبرو نه پورته بوځي کال 2 کال 3 کال وروسته دا خپل شاګرد همداسې ترقي ورکړي. وایي داسې عالم ته رباني وایي، من یربي الناس بصغار العلم قبل کباره. دا د رباني 2 معناګانې سوې. احبار جمع د حبر ده په کسري د حا سره، یا جمع د حبر ده په فتحي د حا سره، یا حا ته زیر ورکه حبرن، یا زبر ورکه حبرن. دا په یهودو کې لوی عالم ته وایي، جمع به احبار سي. الله تعالی دلته یو ترغیب کوي، وایي ولې داسې نه کېدل چې په یهودو کې دا غلط خلق پیدا شول، په نصاراو کې دا غلط خلق پیدا شول چې رشوت خیانت به کول، ظلم و تعدی تجاوز به کول. ولې دا اهل علم علما او دا ربانی استادان دی ولې دوی منې نه کړل کان؟ دا به پسې ورغلي ول په دې ظالمانو پسې، سواله که دا ظلم مه کوه، دا ناروا مه کوه. که هغې ظالم ته پته نه وله، د احبار حبر ته خو علم وکانو، د ربانی عالم ته خو درک معلوم وکانو، دی به ورغلی و هغه به منې کړی و. الله تعالی فرمایي لولا ینهاهم، ولی دا یهودیان نصارا دا منې نه کړل، چرا یهود نصارا را منې نه کړ از ظلم تجاوز ایشان الربانیون، دا الله والا علماو والاحبار او دا لوی لوی ملایانو. ولی دوی منې نه کړل عن قولهم لخبر د دوی الاسم دی گناه خبر، دا دوی چې کوم دی گناه خبرې کولې شرک و کفر کول لدې چې ولې منې نه کړل. وعقلهم السحت، او دوی ولې منې نه کړل عقلهم لخوراک السحت د حرامو، د رشوت د سود د غدر د خیانت لخوراک چې ولې منې نه کړل. لبئس ما کانوا یصنعون، خامخا ډېر بد د هغه څه چې دوی د هغې عمل کول، دوی د هغې فعل کول، دوی چې کوم اعمال کول ظلم حرام خوري، خامخا هغه ډېر بد ده. تر همدې پورې بس ده. په دې آیاتونو کې هم د یهودو نور قبایح بیان شول د اهل کتابو. یو دا چې دوی په خوله د ایمان چغې وږي، په حقیقت کې دوی ایمان نه لري. بل دا دوی همیشه د ظالم طرفداران وي، په ګناه او په ظلم د خلکو مدد کوي. او بل دوی حرام خواره وي، رشوت سود غدر خیانت، په دې کې دوی دا ډېر خوري. او دا د دې علما هم له دوی سره شریکان دي، ځکه هغه یې منې کوي نه. هغو ته که معلوم وي چې دا ناروا ده، بیا هم دوی ته نه وایي چې دا مه کوئ، دا ناروا ده، دا تاسو ته ګناه لري. هغوی هم دا منع نه کوي. الله د دې په علماو هم دا رد وکړو چې ولې دې منې کول نه، دې باید منې کړي وایي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور ته قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته مخته معافي وکړه. یا الله له حرام خوري، له ظلم و له تعدانو وساته. یا الله نور و ظالمانو ته معاون و ناصر مه جوړوه. یا الله لکه څنګه چې حقانی علماوي، ربانی علماوي، یا الله موږ هم د هغو په کتار کې حساب کړه. یا الله د امر بالمعروف نهی عن المنکر توفیق را نصیب کړه. یا الله لکه نبی علیه الصلاة والسلام چې ویلي چې الساکت عن الحق شیطان اخرس، له حق نه چوپ سړی دا ګونګ شیطان ده. یا الله په ګونګو شیطانانو کې مه حسابوه. یا الله حق ګویه راست ګویه کې مې حساب کړه. نیک اعمال هم خپل حضور کې قبول منظور کړه. بچیان لورګانې ټول راته نیکان صالحان کړه. ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت ور نصیب کړه. یو حاجي صاحب دلته د حاجي صاحبانو دوست هم د دا څو ورځې اپریشن کړی، دعا وکړئ چې الله تعالی دې صحت عافیت نصیب کړي. الله تعالی دې دې تکلیف اجر و ثواب ورکړي. نور بیماران وي، ناروغان وي، الله تعالی دې ټولو ته صحت عافیت ور نصیب کړي. موږ یو ملګری یو ډېر تکړه مجاهد و، هغه د امریکایانو ډرون کې شهید شوی. دعا وکړئ الله تعالی دې شهادت قبول کړي. الله تعالی دې مرتبه اوچت کړي. خپلوانو، دوستانو، بچیانو، ورونو ته دې ټول الله تعالی اجر و ثواب ورکړي. عاقبت ته الله تعالی ټول مجاهدین په خپل حفظ و امان کې وساتي. کافران، ظالمان، امریکایان دې الله تعالی تباه برباد نه نابود کړي. کوم کسان چې دې مدد کوي هغه دې الله تعالی تباه کړي. یا الله اسلامي ملکونه دې کافرانو له دې نجسو جسمونو نه پاک وساتي. یا الله مسلمانان دې له شر نه په امن و په امان کې وساتي.
یا الله چېرته چې مسلمانان دې ته غیبي مدد و نصرت وکړي. وصلی الله تعالی علیه